تاسو سره نه خبره کوم چې ځان راپاسې لا اله الا الله محمد رسول الله څلور پنځه دغه راغلي خبره ته پتا سره ټوټه چل باندې پکې راوړي پتا سره ټوټه زما خور او زما مور او زما خدا چې چا کوته لري شي خبره ته نو هغه کې دې ورته وچاړي نو زما غیرت او زما کوته چټه لاړه په دې باندې کوته غیرت کوته نو کومه څه کوي خانان غټان پیدا دي دوی خو د مورا جنتیان پیدا دي او راځي چې وګټو غوله جنت څوک چې د مور دوزخیان پیدا دي. سلامونه ملت راجا میر زمان با تاسو پیژنئ چې د غلو او ډاکوانو سره او د سرکاري ګپلمارانو سره کم خلک چې قبضې وهي، کم خلک چې غلاګانې کوي، کم خلک چې د قام حق خوري او لوټ مار او شوکې شروع کړي دي، راجا نن د هغې په مقابل کې په میدان باندې ولاړ دی. زه نن په هغه ضمیر خرڅو او په هغه ضمیر پروشو خلکو باندې غږ کومه چې نن تاسو له ډېر د شرم مقام دی. تاسو له نن ډېر د شرم مقام دی او د شرم مقام په دې باندې دی چې 18 کاله وشو، 18 کاله چې راجا میر زمان تاسو د خپلې دروازې نه بېنوا رالیږلی دی، ووټ هم نه دی ورکړی، نن بیا هغه بغیر لالچه ستاسو په حق باندې لکه د غر ولاړ دی. یقین وکړه زما د زړه په دې غټو مسلو کې ګوتې وامه او د دیر په دې مسلو کې ګوتې نه وامه او صرف په دې وجې نه وامه چې دغه خپل خلک راپسې راپاڅي او بیا مې د دشمن سره ودرېږي او بیا په ما باندې چې کوم دی بازارګرمي تازه کړي. خو چې بیا د صدر صاحب د جذبې ته وګورم او د ده د حوصلې ته وګورم نو شرم راله راشي. زه وایم یاره په دې وخت کې د دې قام او د دې ولس او د دې علاقې د خلکو خبره ضروري ده. تېره ورځ راجا میر زمان چې کومه ایسی ته او دلته چې دا کومې سرکاري محکمه جات دي او دا د عوامو په وینو کې خولې ورکړي دي او دلته د هغو د سیاسي ډمډماران دا دلالان چې کوم ځان له ساتلي دي دا سپي چې په دې صدر صاحب پسې غاپي نه نو چې تاسو له صدر صاحب دا خبرې واورېدې چې ستاسو خور موري که نه او بیاسري او دغه شانته کې بېنوا د چا دروازې ته ودرېږي په مړه ستاسو په دې ځوانیانو دې مور ولګي او ستاسو په دې پښتو دې مور ولګي او ستاسو په دې غیرت دې ولګي چې تاسو دلته خېټې ته او غولو ته زندګي کوئ. صدر صاحب ډېر غریب یم، ډېر بېوسه یم، خو دا غږ مې د دنیا ګوټ ته رسي، ګوټ ته. دا خو لا سرکاري او سیاسي محکمې دي که نه چې په دې سر کې د فرعون په شانته کښکرې قسم په خدای چې په دې سوشل میډیا به د لا راکاږم او دې قام ته به اصلیت ور وښیمه. زه نن په هغه سیاسي خلکو باندې غږ کوم او په هغه ادارو والا او په هغه پولیس افسرانو باندې چې دیر ګوره یو پر امن ضلع ده که د راجا میر زمان شین نوک ته نه ده، شین نوک ته هم چا ضرر ورساو نو دغه محکمې به ذمهواري، دا کم موجوده سیاسي مشران چې دي دا به ذمهواري او دغه کم سرکاري خلک چې تاسو به د راجا میر زمان ذمهوار یئ او چې زه ژوندی یم په دې دیر کې تاسو زما نه ژوند وکړه که نه ژوند تاسو به دلته ارامې خورئ او زه به دله د دې خېټې نه په دې سوشل میډیا راوباسم. څو پورې به دا مرګ ژوند به څو پورې موږ هسې مرګ له پیدا یو، مړه دي شو خو ستاسو شانته کې د بېغیرتۍ زندګي نه ده او ستاسو شان د دلتوب او ستاسو شان د دوسۍ زندګي دی الله تعالی راله چرته هم رانه کړي.